یو کس صاحب نصاب غفلت کې پروت و، مسله ورته معلومه نه وه یا مسله معلومه وه خو د عمل ونه کړلو. دی و صاحب نصاب او د قرباني ونه کړله. د قربانۍ دغه 3 ورځې ته تېرې شوې. څو ورځې؟ غټ اختر څو ورځې وي؟ 3 ورځې وي. غټ اختر 3 ورځې وي او رکوټ اختر 2 ورځې وي. نو غټ اختر ته غټ ځکه وي چې دا 3 ورځې وي او رکوټ اختر ته رکوټ ځکه وي چې دا 2 ورځې وي. بهرحال غټ اختر 3 ورځې وي. ټیک شو. په دې 3 ورځو کې د قرباني ونه کړله او دی صاحب نصاب دی. د قربانۍ ورځې ته تېرې شوې، وروسته ورته پته ولګېدله، حدیث مبارک یې واورېدو. ښکلي پیغمبر فرمایي چې څوک طاقت لري د قربانۍ، من وجد ساعة یضحي ولم یضح فلا یقربن مصلانا، چې څوک د قربانۍ طاقت لري او دی قرباني ونه کړي، یعنی څوک صاحب نصاب وي دی قرباني ونه کړي. ښکلي پیغمبر څه فرمایي؟ حدیث مبارک دی چې دی زمونږ عیدګاه ته نه راځي. الله د چې دا مسله واورېدله پریشانه شو چې اوس به زه څه کومه. نو اوس د ده دپاره طریقه دا ده چې دی به د یو څاروي د یو د قربانۍ څاروي قیمت به ورکوي. ښه که هغه د چیلې یا د چیلي، د ګډ یا د ګډې، د غوا یا د میخي، د سخي یا د کټۍ، پیش خو د یو څاروي څه به ورکوي؟ قیمت به ورکوي. ټیک شول جي. دی د حساب نشي کولی چې یاره د ده رور چې کوم دی چا سره قرباني نیولې وه او هغې قربانۍ څاروي کې 2 کسان شامل وو او هغې کې په هر یو کس باندې 14,000 روپۍ خرچه راغلې ده. نو دې دی اوس وایي چې یاره بس زم د هغې نه یو برخه 14,000 به ورکړم. نه، دی دغه حساب نشي کولی، ځکه چې د قربانۍ په څاروي کې د برخو یعنې د شرکت جواز چې کوم دی دا خلاف القیاس دی. ٹھیک شو جی؟ دا خلاف القیاس ثابت شوی دی. لہذا دی باندې چې کوم دی چې کله د قربانۍ ورځې تېرې شي، د قربانۍ ورځې تېرې شي، نو ته بیا د برخې قیمت نشي ورکولی. ته به بیا څه ورکړي؟ د پوره څاروي قیمت به ورکړي. ښه که هغه د غوا ورکړي، د میخې ورکړي، د چیلې ورکړي، د چیلي ورکړي، یا د ګډ ورکړي، یا د اوښ ورکړي، خو د پوره څاروي قیمت به ورکړي. دا مسله چې کوم دی رد المحتاج جلد نمبر 5 صفحه نمبر 203 باندې لیکل شوې.